سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه سنبال یاستئ. کفتانجانو تمانځه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. درنو لیدونکو نن راسره په خپرونه کې د سویس هېواد څخه نصیب الله اتل میلمه دی چې څه موده وړاندې د سویس هېواد په کیوکیشن کانکراټو لوبو کې لومړی مقام د افغانستان په نوم کړی و. اتل صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته او ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلی. ډیره مننه تاسو نن چې دا خپرونه جوړه کړه. زه هم ټولو هېوادوالو ته ستاسې د رسنیو د لارې سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې یاست. ډېره مننه اتل صاحب، په لومړیو کې درته د اتلولۍ مبارکي وایم او په دې هیله چې راتلونکي هم همداسې بریاوې هېوادوالو ته او افغانستان په نوم باندې کوي. که په لومړیو کې دا درته چې کله میدان تاسې ښکته کېدئ په کوم فکر باندې ښکته شوئ؟ آیا فکر مو کول چې دغه لوبه به وګټئ یا اتلولي به خپله کوئ؟ ډیره مننه کور مو ودان، تاسو ته د مبارکي. دا تنها زموږ بریا او زموږ خوشحالي نه ده، د ټول هېواد او د ټولو هېوادوالو ده. او کله چې د لوبې ته ځم او زه ځان آماده کوم، ثبت نام کوم د لوبو دپاره، د هغې نه مخکې زه پوره آمادګي پوره چمتووالی نیسم او چې به ځان مطمئنه نه یم نو بیا لوبو کې م اشتراک نه کوم او نه غواړم چې هلته لاړ شم او د هېواد نوم مې هلته په یو بل دغه یاد شي. همیش زه ښه آمادګي نیسم، په ځان سخته تېروم تر څو په اسانۍ سره لوبه وګټم او په اسانۍ باندې د خپل هېواد نوم ښه یاد کړم هلته. ډېر ښه. او کله چې بریا خپله کړه څه احساس دې درلوده؟ احساس زه دا احساس هېڅکله هم نشم ویلی چې څه رقم احساس زه کوم. ځکه چې اول مقام ته زه خېږم او د افغانستان بیرغ زما په اوږو پروت وي او کله دلته د میدان کې په مختلفو میدانونو کې په دومره خلکو کې دومره نفوس کې د ما نوم یادېږي، د افغانستان نوم ما سره یادېږي، نو هغه احساس زه په یوه خوشحالۍ سره هم نشم ښودلی او نه هغه احساس بیانولی شم. بلکل. په دغه ټورنمنټ کې کله دغه چې تاسې پکې بریا خپله کړله، څو لوبډلو کې اشتراک کړی و او تاسې پکې څو لوبې وکړلې؟ دغه کې تقریبا 14 هېوادونه اشتراک کړی چې لوبغاړي ډېر زیات وو او ما پکې خپله 3 لوبې وکړې. او دغه کوم هېوادونو سره تاسې لوبې وکړلې؟ دا ځل یې زما ټولې لوبې د سویس هېواد سره وې. ټولې. او په څو کیلو ګرام وزن کې و ستاسې برابر و که نه تاسې وزن یې زیات و یا؟ نه، زما حریفان دا ځل ټول د ما نه تقریبا 15 کیلو 18 کیلو زیات و، ځکه چې ما په منفي 80 کیلو ګرام کې اشتراک کړی او د 80 نه تر 80 پورې په هغه کې موږ 6 لوبغاړي حاضر وو چې بیا کله ما اشتراک و خپل پروفایل مې جوړ کړ، خپل معلومات ډیټا مې ورجګه کړه او بیا هغې لوبغاړي ټول یو هفته پس نومونه کینسل کړه او نه یې غوښتل چې د ما سره لوبه وکړي. بیا ما چا چې لوبې جوړې کړې وې هغه سره یم شخصي کې رابطه ونیوله، ایمیل مې ورته وکړم او ورته ویلې مې زه لوبه غواړم چې هر رقم ته یې ما ته لوبه راکړه. هلکان خو مې غونډ لاړه، زه مې همداسې نه شم ایسارېدلی. هغه خو ویل دې وزن کې څوک نشته، هلکان نومونه غونډ کینسل کړه، غواړي چې 80 کې لوبه وکړي 80 کیلو ګرام کې. نو تقریبا زه 45 کیلو وم او دا په 80 کې وي، نو 15-16 کیلو فرق یې کاوه. نو بعد ما ورولی چې هره کټګورۍ کې مې زه په اوپن کې هم فایټ کوم او په 80 کې هم کوم، خو صرف فایټ مې غواړم چې همداسې مې پرې نه دی. ستاسې د نوم نه او بیا د افغانستان د نوم نه دوی وډار شول چې سړی خو ډېر تکړه دی، چپه کوي مه؟ بلکل هلته پته لګي چې کله ته هرو لوبو کې اشتراک کوې، تا مکمل ډیټا تا مکمل پروفایل هلته غواړي چې کومې لوبې دې کړي دي، څومره عمر لري، کوم کمربند، کومه درجه، هغه هر څه به ستا ذکر کېږي. هغه نه پس بیا کولی شي اشتراک وکړي. نو کله چې هغه شي نه ما غونډ ذکر کړي چې اروپایي قهرمان یم، زه اروپایي قهرماني مې ګټلې ده، نو ټول هلکانو په یوه هفته کې دننه خپله نومونه بېرته لرې کړه. او د افغانستان بیا چې دا نوم در سره وي نو بیا څوک زړه نه غږوي تا سره لوبه په اسانۍ وکړي. بلکل. خدای دې همداسې برلاسی او بریالی لره. صاحب کومه لوبه ډېره سخته وه یا ډېره پکې هغه کې د وال هم ډېر خوړلی وي او مقابل کس دې هم ډېر وهلی وي، کومه ډېره سخته وه ورته؟ لوبه همدا اولنۍ لوبه سخته ځکه چې هغه حریف ډېر غټ و، ډېر قوي و، نو همدا سخته و. دومره سخته نه وه هغه ما ته، ځکه ما 3 راونډ هم خبره پرېښې وه، په ځان مطمئن وم شاید 3 راونډ ته وځي، هغه کې بیا مکمل خپل زور او هر څه ختموي. هغه چې کاته مې نو به 2م راونډ کې فیصله زما طرف ته شوه، ځکه ما مکمل زور هم 2م راونډ کې مې نه و استعمال کړی، خپل پاور مې نه و ښودلی، پرېښې مې وه انرژي مې په اخره کې په کارېږي، بس هغه 2م راونډ کې مات شو. همدا اوله لوبه لږ سخته وه.
او همدغه لومړی لوبه کوم لوبغاړی چې سره مخ شوی و همدارسه په دویم او دریم راوند کې مو نه په دویم راوند کې دا نه و، دویم راوند کې بل و، هغه ماته دغه نه شو. په دریم راوند کې کوم لوبغاړی چې و همدې حریف مات کړی و، هغه ماته راونوته. زه میدان ته جګ شوم، اشاره یې وکړه چې ته جګ شه او زه نه دروځم. هغه زه میدان ته ووتلم، لاس یې جګ کړ خلاص. ډېره زیاته مننه. او په راتلونکي کې کوم پلانونه لرئ، کومې لوبې لرئ که لیدونکو ته به معلومات ورکړئ؟ راتلونکي کې دا مخکې وشو، ما غوښتل چې دې کې اشتراک وکړم، خو دلته څه مشکلاتو په وجه ما دې کې اشتراک ونه کړم. اوس د شپږمې میاشتې په 14 تاریخ باندې زه په سویس هېواد کې لوبې لرم چې دا مې انټرنیشنل دي. تېر کال هم پکې 18 هېوادونو اشتراک کړی چې ما پکې دا 2 کاله کېږي زه پکې اشتراک کوم، لومړی مقام پکې اخلم. نو انشاءالله شپږمې میاشتې په 14 تاریخ باندې بیا پلان لرم، کومه وخت کې خدای پېښ نه کړه همداسې صحتمند پاتې وم په دغې لوبه کې بیا اشتراک کوم او راوځم به. او بیا جهاني جام چې دی په 11مه میاشت د نومبر په 25 او 24 تاریخ باندې په جاپان هېواد کې دی چې هغې ته ما د کار طرف نه رخصتۍ او مکمل پلان نیولی دی. انشاءالله هدف به دا ځلې په دې کال کې د جاپان جهاني جام وي. انشاءالله د ټولو هېوادوالو دعاګانې درڅه دي. او دغسې ټورنامنټونو کې چې تاسې برخه اخلئ، کار والا تاسې مخکې مې یادونه وکړه چې په تېر ټورنامنټ کې اجازه نه وه درکړې. دوی دغه اجازې ولې نه ورکوي؟ یا د افغانانو سره کوم اختلاف لري او که نه کومې بله مسله ده؟ نه دلته چې سویس کې دي عموما دا کارونه چې دي ډېر په ټیم باندې ډېر په وخت او ډېره پابندي غواړي. یو دقیقه څنګه دغه یو دقیقه ناوخته لاړ تا ته مشکل هم جوړېږي او باید یو دقیقه ناوخته لاړم نه چې دې ترانسپورټ او کم خلک دي د وخت ډېر پابنده دي، نو هغو ته به د مخکې نه تقریبا ته یو میاشت مخکې وایي یا یوه نیمه میاشت مخکې پلان تا ته کوم د کار پلان درکول کېږي. په هغې کومه ورځ کې ته رخصتۍ لرې هغې ورځ باندې باید بیا کار وکړې، او چې کومه ورځ ته غواړې چې رخصت ولرې نو هغې ورځ بیا تا ته رخصتي درکړي. هغه ما تقریبا 3 هفتې مخکې ورته ویلي وو د لوبو نه مخکې، نو وخت ډېر کم و. کوم پلان موږ ته کار ته راکول کېدل هغه ټول جوړ شوی و، بیا ونه شو کولی لاړ شم. خدای دې بریالی لره. روسیو کې دې لیدونکو ته پیغام څه دی؟ بس پیغام دی چې ټول خلک ځوانان یاستئ، ټول دغه یاستئ په خپلو ځانونو کار وکړئ تر څو یو ښه نوم وګټئ. ځکه همدا ځواني ده، همدا دغه دی که دې کې تا رقم ته وغواړې ته جوړېدلی شي د خپل هېواد دپاره د خپل ملت دپاره ښه نوم ښه استازولي کولی شي. نو فضل وخت باید په یو شي کې هم تېر نه کړي، هغه که په ورزش کې که په مکتب کې که نورو کومو لوبو کوم دغه کې باید د وخت نه استفاده وکړي، ځکه وخت ډېر مهم دی. کم وخت چې ته اوس لرې او کم دغه لرې قوت لرې په دې ځوانۍ کې، بیا وروسته شي به ورته نه وخت تېري بیا نشي کولی دا رقم لاسته راوړنې پکې وکړي. بلکل ډېره زیاته مننه اتل صاحب چې خپرونې ته راغلې او زموږ بلنه مو منله. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، مننه تاسې نه ډېر یو جهان مننه. ښه وخت ښې چارې الله مل شي. درنو لیدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې تر پایه ملتیا وکړه. تر بیا ښې چارې د یو سوکاله او اباد افغانستان په هیله.